سلامونه کابل کې د شپې 10 بجې دي. تاسو د عامو خبرونه ګورئ. د نن شپې ساټکي مو د طالبانو لخوا د اعدامونو پر بندولو د اروپا د پارلمان ټینګار. یاد پارلمان له طالبانو وغوښتل چې په عامه ژوند کې د ښځو ګډون یقیني کړي، کنه نو د دوی کړنې به د ځورونې او جنسیتي توپیر په توګه وګڼل شي. آیا اروپایي ټولنه یوازې یوه تشه کلمه ده یا موږ د بشري حقونو مدافعین یو؟ ځکه دا مهال په افغانستان کې د نجونو خوبونه غلا شوي دي. افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې بده بیلګه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي افغانستان د عدالت غوښتنې د مدافعینو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو بده بیلګه ده. افغانستان تر ټولو بده بیلګه ده. هغه ځای چې ښځې د زده کړو له کوره بهر هر ډول کار او په ټوله کې له هر ډول رول څخه بندې دي. دا قضیې خورا بدې او د زغم وړ نه دي. له افغانستان سره د امریکا د مرستو د بندولو لپاره د نوې کړنلارې وړاندیز. یو امریکایي سناتور د کړنلارې په چمتو کولو سره ویلي چې طالبان باید د امریکایي مالیه ورکوونکو له پیسو ګټه پورته نه کړي. کمک‌هایی که از طرف آمریکا برای مردم افغانستان فرستاده می‌شود باید به گونه شفاف توضیح شود و از این کمک‌ها نباید که سوء استفاده صورت گیرد. او غزې ته د بشري مرستو په اړه د اروپایي پارلمان پریکړه لیک. دغه پارلمان د غزې وضعیت ناورین بللی. وضعیت کړکېچن دی. د محاصرې له امله موږ د پخلي کولو لپاره لږې سرچینې پیدا کوو. اوس هم بشپړ خبرونه زه حسیبه اټکباله یم. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقونو د درناوي په اړه پریکړه لیک تصویب کړ. د اروپا پارلمان نن ویلي دي چې په افغانستان او وینزویلا کې د بشري حقونو د درناوي په اړه 2 پریکړه لیکونه تصویب کړي دي. دغه پارلمان د خبرپاڼې له مخې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په 514 مثبتو 9 مخالفو او 24 باطلو رایو سره تصویب شو. د اروپا د پارلمان غړو ویلي دي چې دوی د افغانستان په ځپونکي چاپیریال کې په عام محضر کې د اعدامونو او د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشردوستانه او بشري حقونو د کړکېچ په اړه ژوره اندېښنه لري. د دوی په وینا طالبانو قضایي سیستم ویجاړ کړی او په عملي ډول یې ښځې او نجونې له عامه ژوند څخه لرې کړي دي. له دې سره په دې خبرپاڼه کې له طالبانو غوښتل شوي چې ژر تر ژره په عامه ژوند کې د ښځو او نجونو بشپړ او مساوي ګډون په ځانګړې توګه زده کړو او کار ته لاسرسی بیرته پیل کړي، کنه نو دا کړنې به د جنسیتي ځورونې او جنسیتي اپارتاید په توګه وګڼل شي. دغو استازو همداراز له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره دې په عام محضر کې اعدامونه، ځورونې او تبعیضي پالیسۍ په ځانګړې توګه د قومي او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې ودروي. له دې سره د اروپا پارلمان زیاته کړې چې له طالبانو سره د دې ټولنې هر ډول تعامل یوازې د شورا لخوا په ټاکل شویو سختو شرایطو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له سپارښتنو او څرګندونو سره سم دوام کولی شي. آیا اروپایي ټولنه یوازې یوه تشه کلمه ده یا موږ د بشري حقونو مدافعین یو؟ ځکه دا مهال په افغانستان کې د نجونو خوبونه غلا شوي دي. ښځې په خپلو کورونو کې بندیانې دي او یو نسل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کړیږي. موږ نه باید د جنسیتي اپارتاید عادي کړو. تاریخ به موږ زموږ د کړنې له امله قضاوت کړي، نه زموږ په خبرو. آیا موږ یو داسې نسل کیږو چې له پامه غورځول کوو یا موږ داسې نسل کیږو چې د افغان میرمنو د زده کړو حق، د کار کولو حق یا یوازې د دوی د شتون د حق لپاره مبارزه کوو؟ د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي چې افغانستان د ښځو پر حقونو د برید او د مدافعینو د عدالت غوښتنې غږ پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو ښکاره بیلګه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ښځو د وضعیت په اړه د 88م کمیسیون په کلنۍ غونډه کې له مدني ټولنو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې پر وړاندې محدودیتونو ته په اشارې سره دغه وضعیت وحشتناک وباله. له دې سره د ښځو د حقونو فعالان وایي نړۍ باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت د حل لپاره سمدستي او عملی حل لاره ومومي. په ورته مهال یو شمېر نجونې هم عامو ته وایي چې دوی د وضعیت د حل لپاره د نړیوالو بیړنیو هڅو ته سترګې په لاره دي. د ښځو د وضعیت په اړه 88م کمیسیون
د ملګرو ملتونو د سرمنشي کلنۍ غونډه له مدني ټولنو سره دغه کلنۍ غونډه د بیلابیلو هیوادونو د مدني ټولنې له استازو سره د ښځو د وضعیت په اړه کمیسیون کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د خپل وینا په یو برخه کې وویل چې افغانستان د ښځو پر حقونو د بریدونو او همدارنګه د ښځو د حقونو د مدافعینو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو تر ټولو ښه بېلګه ده. هغه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونو ته په اشارې سره دا وضعیت وحشتناک وباله. په ټوله نړۍ کې د ښځو حقونه تر برید لاندې دي. مدني فضا تنګه شوې او د ښځو د حقونو مدافعین د عدالت د دفاع لپاره د جدي ګواښونو سره مخ دي. افغانستان تر ټولو بده بیلګه ده. هغه ځای چې ښځې د زده کړو له کوره بهر هر ډول کار او په ټوله کې له هر ډول رول څخه بندې دي. دا قضیې خورا بدې او د زغم وړ نه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دی چې د طالبانو د بندیزونو له امله له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. د دې بندیزونو په دوام پوهنتونونه هم د نجونو پر مخ وتړل شول او پر دې سربیره ښځې او نجونې په غیر دولتي مؤسسو کې د کار او د آزاد تگ و رتگ حق نه لري. وقت جهان این را قبول کرد که تمام زنان و دختران از دولت طالبان حذف شد، چرا هنوزم اقدام جدی صورت نمیگیرد؟ این یک جفای آشکار به زنان و دختران از طرف سازمان ملل متحد است و نباید در این شرایط سخت ما را تنها بگذارد. باید از این جهنم ما را نجات بدن. 2 کاله او 7 میاشتې وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل، یو شمېر ښځې او نجونې چې د دغو بندیزونو پر ضد یې اعتراضونه کول ونیولې، لکه مانیجا صدیقي چې د ښځو د حقونو یوه فعاله ده، له 5 میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د ښځو او نجونو وضعیت له نړۍ څخه بیړني او علمي اقدامات ته اړتیا لري. از سازمان ملل، سازمان حقوق بشر می خواهیم که برای بیرون رفت این معضل، برای پایان بخشیدن و ظلم و ستم و جوری که بر زنان افغانستان اعمال می شود از سمت طالبان، لطفاً راه حلی سریع بسنجن و یک اقدام جدی داشته باشند. خو طالبانو په پرله پسې ډول ویلي چې په هیواد کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي. په ورته مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم په خپل وروستي راپور کې خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی او ښځې او نجونې له ټولنې څخه ایستل کېږي. 2 ورځې مخکې د 3 شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې تبعیض یا جنسیتي اپارټایډ شتون لري. د نوي ښوونیز کال پیل ته تر 5 ورځو کمې پاتې دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا طالبان به له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي او که نه. یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي چې په نوي ښوونیز کال کې باید له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې نه شي. له بلې خوا د فنلنډ د ټولنیز امنیت وزیر د ښځو د وضعیت په اړه د کمیسیون په 88مه غونډه کې وویل چې زده کړه د افغان نجونو د راتلونکي لپاره برخلیک ټاکونکې ده. په 1402 ښوونیز کال کې شپږم ټولګی پای ته ورساوه. اوس وایي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو خبر اورېدو ته هر وخت په تمه وي. مریم وایي که طالبان په نوي ښوونیز کال کې د نجونو لپاره ښوونځي پراننیزي نو دا او نورې زرګونه نجونې به له زده کړو بې برخې پاتې شي. میخواستم که خود در صنف 6 ناکام کنم تا بتانم تحصیل خود ادامه بدم و ما واقعا جگرخون شدیم که دروازه های مکتب برای ما بسته شد. که طالبان په نوي ښوونیز کال کې د نجونو لپاره ښوونځي پراننیزي نو زرګونه نجونې چې په تیر کال کې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کړې وي د هغو نجونو په ډله کې به شاملې شي چې له 3 کلونو راهیسې له ښوونځیو او زده کړو محرومې وي. هغه محرومیت چې نجونې یې ستړي کړي دي او د دې لامل شوی چې آیت یوه ښځینه زده کوونکې په هرات کې د طالبانو چارواکو پر وړاندې نیوکې وکړي. چرا دختران نمیتونن درس بخونن؟ ما همراه معینا و کسای زیادی مصاحبه کردیم ولی وقتی که سوال کردیم اونا فقط خنده کردن، بس جواب اصلی ما رو ندادن. لطفا جواب اصلی دختران رو بدید. دختران چی گناه دارند که نباید درس بخونن؟
یو شمېر نجونې زده کوونکي د نجونو د زده کړو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو نیوکه کوي او ټینګار کوي چې زده کړه د دوی حساسي حق دی او باید په نوي ښوونیز کال کې دا محرومیت پای ته ورسیږي. دخترها همچنان اجازه رفتن به مکتب نداریم و از این بابت بسیار نگران هستم. 2 سال میشه ما در شرایط روحی روانی بسیار سخت قرار داریم تمام دخترها و مقام های حکومتی هم بارها وعده دادن که مکتب های دخترانه بعد از یک طرز العمل باز میشه، ولی متاسفانه تا حال کدام طرز العمل هم نساختن. په دې وروستیو کې د فنلند د کار او ټولنیزو چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې د ښځو د وضعیت په اړه د کمیسیون تر نامه لاندې پاته شپېتمه ناسته کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو ټینګار وکړ او ویلي دي چې زده کړه د افغان نجونو راتلونکي نسل لپاره مهمه ده. له 915 ورځو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو بندي کړي دي. یو امریکایي سناتور داسې کړنلاره چمتو کړې چې په تصویب سره به یې امریکا له افغانستان سره هر ډول مرستې بندې کړي. دغه امریکایي سناتور ویلي دي چې د طالبانو په ګډون ترهګري سازمانونه باید د امریکایي مالیه ورکوونکو له پیسو برخمن نشي. دا کړنلاره کانګرس ته د مارکو روبیو لخوا وړاندیز شوې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه وضاحت ورکړي. بلخوا د هیواد یو شمېر اوسیدونکي پر خلکو د بشري مرستو د عادلانه ویش غوښتنه کوي. امریکایي سناتور طالبانو ته د مرستو د رسولو د مخنیوي په هدف د نړیوالو ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي قانون تر نامه لاندې یوه لایحه چمتو کړې ده. د دې لایحې پر بنسټ د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو له لارې د هر ډول رضاکارانه مرستو لا ورکولو څخه به د امریکا لاسونه لنډ شي. مارکو روبیو په دې باور دی چې اوس مهال د امریکایي مالیه ورکوونکو ډالر د طالبانو د ګټو لپاره کارول کیږي. دغه امریکایي سناتور ویلي چې له افغانستان سره د امریکا مرستې باید تر هغو وځنډول شي چې ډاډ ترلاسه شوی نه وي. د دې لایحې پر بنسټ له افغانستان سره د امریکایي مرستې به وروسته له هغه پیل شي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې ومنله چې طالبان له دې مرستو کار نه اخلي. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په افغانستان کې باید بشري مرستې ونه درول شي او په شفافه توګه ترې کار واخیستل شي. کمک‌هایی که از طرف آمریکا برای مردم افغانستان فرستاده می‌شود باید به گونه شفاف توزیع شود و از این کمک‌ها نباید که سوء استفاده صورت بگیرد. کمک‌هایی که نهادها و سازمان‌هایی که به افغانستان می‌کند باید عادلانه و شفاف باشه، حق به حقدار باید برسد. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانیو د بیې په ثبات او د بحران په مخنیوي کې د امریکا مرستې او بشري مرستې اغیزمنې دي، خو د بېوزلۍ په کمولو کې ښه اغیزه نه ده کړې. با کمک بشردوستانه ما نمیتونیم که فقر مردم در افغانستان ریشه کن بسازیم و یا حتی کاهش بدیم، کاهش نسبی. متاسفانه کمک های بشردوستانه حتی در قسمت کاهش نسبی هم نمیتونه کمک ما کنه. اما قسمی که از نام از این کمک ها پیداست کمک هایی است که با مصرف شدنش یا تمام شدن کمک توده های فقیر مانند سابق سر جای خود باقی میمانند و در فقر به سر میبرند. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي ادارې نوې شمېرې ښیي چې په تیرو 2 کلونو کې ملګرو ملتونو افغانستان ته د بشري مرستو په برخه کې 2.9 میلیارډ ډالر لیږدولي دي چې له دې جملې څخه 1.1 میلیارډ ډالر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد د نړیوالو پراختیایي ادارو لخوا ورکړل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د پاکستان د سفارت له سرپرست سره په لیدنه کې پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امیر خان متقي له قوله لیکلي چې سیمه د درک ته رسیدلې چې په افغانستان کې ثبات د سیمې د هیوادونو په مثبت پرمختګ کې مهم رول لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست زیاته کړې چې د پاکستان نوی حکومت باید د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره د مثبت سیاست پر بنسټ ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچن وې او د پاکستان مخکینی موقت حکومت طالبان له TTP سره په همکارۍ تورن کړي وو.
د بیپولې خبریالانو سازمان د طالبانو له مشر هبت الله اخندزاده غوښتي چې پر رسنیو لګول شوي سخت بندیزونه لرې کړي. دغه سازمان د طالبانو لخوا پر رسنیو یو لړ محدودیتونو ته په اشارې سره ویلي چې اوس مهال ښځې او نجونې د خبریالانو اوریدونکو او لیدونکو په توګه رسنیو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان په کندهار کې د انځورونو پر اخیستو او د څیرې د انځور پر خپرولو بندیز هم د اندېښنې وړ بللی دی. تر دې وړاندې د افغان خبریالانو خپلواکې ټولنې په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو له واک ته رسېدو سره په افغانستان کې له 2800 ښځینه خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو څخه شاوخوا 2300 خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د بې سرحده خبریالانو غوښتنه د طالبانو له مشر څخه د بې سرحده خبریالانو سازمان په یوه خبرپاڼه کې د طالبانو له مشر څخه غوښتل چې پر رسنیو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. په د خبرپاڼې کې ویل شوي چې د دغو بندیزونو له امله ښځې او نجونې د خبریالانو په توګه رسنیو ته لاسرسی نه لري او راډیوي پروګرامونو ته د ښځو او نجونو پر اړیکه نیولو هم بندیز لګول شوی دی. دغه سازمان ویلي چې په خوست کې د ښځینه اوریدونکو او لیدونکو ته د غږ بندول، په کندهار کې د چارواکو پر انځورونو بندیز او په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو پر پوښښ سخت بندیزونه دا ټول د طالبانو د ایډیولوژیکي سخت دریځۍ اندېښمنونکي نښې دي چې تر ټولو زیات یې ښځینه خبریالانې په نښه کړي دي. دغه سازمان خبرداری ورکړه چې د طالبانو له بندیزونو سره به د افغان رسنیو لید هم له منځه ولاړ شي. له دې سره یو شمېر خبریالان د طالبانو لخوا د بندیزونو لګول د رسنیو د ټولنې له منځه وړل بولي. آزادی بیان را که ما سالها به خاطرش مبارزه کردیم خیلی ساده از دست داده بشه و آزادی بیان مانند گذشته در افغانستان وجود نداره و محدودیت های وضع شده سوی طالبان باعث شده که فضای کاری را برای خبرنگاران تنگتر بسازه و خبرنگار نتونه با دست باز در داخل افغانستان کار کنه. حاکمیت فعلی در افغانستان باید به این حق اساسی و حق شهروندی و حق اسلامی همه شهروندان حرمت قائل بشه و بیش از این بر خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان محدودیت وضع نکنه. طالبانو تر اوسه د دې خبرپاڼې په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو په پرله پسې ډول یې ویلي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د غزني ښاروالۍ د طالبانو لخوا په دغه ولایت کې د 2 سیمه ییزو راډیوګانو د محصول جواز د نه ورکړې له امله تړلي دي. دغه مرکز وایي طالبانو په داسې حال کې له رسنیو څخه د سیمه ییزو سوداګریزو جوازونو غوښتنه کوي چې دغه رسنۍ له یو شمېر اړوندو وزارتونو څخه جوازونه لري. پر رسنیو بندیزونه وضع کول د دې لامل کیږي چې خلک د اطلاعاتو بې خبره پاتې شي او د اطلاعاتو له خلا سره مخ شي او هغه څه چې واقعیتونه دي هغه تر خلکو او ولسونو ونه رسیږي او تر ټولو مهمه دا چې حکومتونو کې د فساد د پراختیا لامل کیږي. د بې سرحده خبریالانو او د افغان خبریالانو د مرکز د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې تر دې مخکې د افغان خبریالانو خپلواکي ټولنې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 2800 ښځینه خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو له ډلې څخه څه باندې 2300 یې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د ټولنې مشر وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د راډیو او تلویزیون په ګډون شاوخوا 560 رسنیو څخه لږ تر لږه 225 رسنیو په افغانستان کې فعالیتونه بند کړي دي. د بې سرحده خبریالانو سازمان لخوا د مطبوعاتو د ازادۍ د ویشل شوي نوملړ پر بنسټ د طالبانو تر ادارې لاندې افغانستان په 180 هیوادونو کې 152 ځای لري. یو شمېر ښځینه کروندګرې وایي چې سږکال د بارانونو له امله کولی شي بېلابېل سبزیجات او حبوبات وکړي. خو دغه ښځینه کروندګرې وایي چې د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرې او کرنیزو وسایلو له کمښت سره مخ دي. دغه ښځینه کروندګرې د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو او مرستندویه مؤسسو غوښتنه کوي چې مرسته ورسره وکړي. له سهاره تر ماښامه په باغ او پټي کې د دې سبزیو په کار بوخته وي. فریبا له 3 کلونو راهیسې کرنه کوي او له دې لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ ملاتړ کوي. خودم کتم کارم کتم اولادای من مگه شنیمیجه میم کار میکنیم امروز غشاوش دختر خشاوردی دخترم امروز اولادای من همکاری میکنن و فروش هم اولادای من همکاری میکنم. یک فامیل 14 نفری هستیم که البته مسئولیت فامیل 14 نفری به دوش خودم از طریق ترکاری و کشت زراعت پیش میبریم.
د واورې او باران ورښت هغه او نورې ښځینه کروندګرې هیلهمندې کړي دي. دوی وایي سږکال به د دوی د ځمکو حاصلات ډیر او ښه عاید به ترلاسه کړي. له دې سره یو شمېر ښځینه کروندګرې وایي چې د اصلاح شویو تخمونو نشتوالی، د کیمیاوي سرې او کرنیزو وسایلو کمښت د دوی پر وړاندې لویې ننګونې دي. مشکلات عمده ما به کمبود آب است، کمبود تخم‌های اصلاح شده است، کمبود کود کیمیاوی است و همچنین کمبود وسایل در بخش زراعت کمبود داریم. ما خواهشمند هستیم که بر ما همکاری شود که تا همین کمبودات ما داده شود که ما کارهای خود بهتر انجام بدیم. تقریبا یک جریب زمین ما کشتکار میکنیم، گندنه است، پالک است، مولیچه است و غیره می باشد. ما به وسایل زراعتی بسیار ضرورت داریم و تخم‌های اصلاح شده ضرورت داریم. دغه کروندګرې خپلو محصولاتو ته د بازار نشتوالی خپله لویه ستونزه ګڼي. په داسې حال کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته یو شمېر ښځو د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کرنې ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره پانګونه تر بل هر وخت ډیره مهمه ده. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ ویلي چې تر اوسه د افغانستان اماني صندوق په ټول هیواد کې له 1,600,000 ښځو سره مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام خبر ورکړی چې د دغه صندوق پیسې د ښځو د پیاوړتیا او د ښځو د وضعیت د بدلون په برخه کې کارول کیږي. په هرات کې د طالبانو سیمهیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو په پایله کې له 250 تر 300 د استوګنې کورونه ویجاړ شوي او د دغه ولایت اوسیدونکو ته ډیر مالي زیانونه اوښتي دي. د ګلران، ادرسکن، چشت، پښتون زرغون، رباط سنګي او انجیل ولسوالیو ډیری اوسیدونکي د سیلابونو شاهدان دي. د طالبانو د پیښو پر وړاندې د چمتووالي وزارت شمیرې ښایي چې له 3 اونیو راهیسې د سیلابونو له امله په ټول هیواد کې 60 کسان وژل شوي دي. د ایران د کرنې وزارت د مرستیال په مشرۍ یو ایراني پلاوي کابل ته سفر کړی دی. د طالبانو د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت راپور ورکړی چې د دغه وزارت سرپرست له ایراني پلاوي سره د کرنې د زده کړو، د اوبو لګولو په برخه کې د ګډ کار، د صنعتي بوټو د کرلو او د ګډ نندارتونونو د جوړولو په اړه هوکړې ته رسیدلې دي. تمه کیږي چې دغه ایرانی پلاوی به له طالبانو سره د کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ په برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. له بلې خوا د طالبانو د کانونو پټرولیم وزارت سرپرست له دغه پلاوي سره د غوریان، د اوسپنې د کانونو، د بدخشان او د کندوز د سرو زرو د کانونو او د هرات د نفت او غازو د بلاکونو په اړه خبرې اترې کړي دي. د طالبانو تر ادارې لاندې مرکزي بانک پر ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې د شنبې په ورځ به 18 میلیونه ډالر د لیلام له لارې وپلوري. دغه بانک د تبادلې له شرکتونو او د پیسو د خدمتونو خصوصي بانکونو څخه غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. د طالبانو تر ادارې لاندې مرکزي بانک د شمیرو پر بنسټ طالبانو په تیره یوه میاشت کې شاوخوا 100 میلیونه ډالر د لیلام له لارې پلورلي دي. اوس مهال $1 په 1 افغانۍ وپلورل کیږي. او د هیواد په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیې یو امریکایي ډالر 8.4 افغانۍ، یو یورو 8.8 افغانۍ، زر ایرانی ریال 1.8 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 814 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 19.2 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 255 افغانۍ. د اسرائیلو د پوځ بیان وایي چې ټاکل شوی د غزې مرکز رفح ښار ته هغه 1.4 میلیون کسان ولېږدوي چې په رفح ښار کې پناه اخیسته ده. دا غوښتنه د اسرائیلو د هغه پلان یوه برخه ده چې غواړي پر رفح ښار باندې ځمکني برید وکړي. نن د اروپا پارلمان هم د غزې په ترانګه کې د ناورین وضعیت د غندلو په ترڅ کې یو پریکړه لیک تصویب کړ او له اسرائیلو یې وغوښتل چې غزې ته د بشري مرستو د استولو ټولې لارې پرانیزي. د غزې په تړانګه کې د رفح ښار فلسطیني بېځایه شوي چې په دې ورځو کې له لږې سره لاس او ګریوان د خوړو په تمه دي. هغه رضاکاران چې د خلکو لپاره خواړه چمتو کوي وایي چې دوی د خوړو او اوبو د چمتو کولو لپاره سرچینې نه لري. وضعیت کړکېچن دی. د محاصرې له امله موږ د پخلي کولو لپاره لږې سرچینې پیدا کوو. نشو کولی چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې
د روژه لرونکو لپاره ډیر خواړه پاخه کړو. دلته ماشومان هم د غبرګون په توګه په چمچو سره خالي لوښي او دیګي ټکوي. وایي چې دوی وږي دي او دوی غواړي چې نړۍ د دوی لپاره یو څه وکړي. موږ دلته راغلي یو چې نړۍ ته ووایو چې موږ وږي یو او موږ د ژوندي پاتې کېدو لپاره تر ټولو لومړني حق ته اړتیا لرو. له دې سره نن د اروپا پارلمان د غزې په تړانګه کې د ناورین وضعیت د غندلو په ترڅ کې یو پریکړه تصویب کړ او له اسرائیلو یې وغوښتل چې غزې ته د بشري مرستو د استولو ټولې لارې پرانیزي. خو د حماس او اسرائیلو ترمنځ په نښتو کې کوم بدلون نه دی راغلی. ټاکل شوی چې اسرائیل د رفح ښار له 1.4 میلیونه خلکو څخه چې په رفح کې پناه اخیستې ده غوښتنه وکړي چې د غزې مرکز ته ولاړ شي تر څو دا هیواد په رفح باندې پراخه کچه ځمکني بریدونه پیل کړي. په همدې حال کې په یوه کښتۍ کې چې له سرې بحیرې څخه تېرېده د چاودنې راپور هم ورکړل شوی دی. رویټرز راپور ورکړی چې د کښتۍ عملیې ته زیان نه دی رسېدلی. خو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې حوثي ډلې په سره سمندر کې د سمندري ترانسپورت لارې نامنه کړي دي. په دایکنډي ولایت کې د اتو لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې له 2 اونیو راپدې خوا د دغه ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې د روانې وې د اتحاد ټیم په بریا سره پای ته ورسېدې. ورپسې د اتحاد او عقوبان لوبډلو ترمنځ پای لوبه ترسره شوه چې په پای کې د اتحاد لوبډلې خپل سیال ته د 5-0 په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي خپله کړه. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د روژې میاشتې کرکټ کپ سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې 2 لوبډلو برخه اخیستې ده. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې د ساجد لوبډلې لوبغاړو د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره روهیت لوبډلې ته 140 منډې هدف وټاکه. په دویمه نیمایي کې د روهیت لوبډلې یوازې 50 منډې جوړې کړې او لوبه یې وبایلله. اوس هم د مصر د هرمونو په اړه په زړه پورې انځورونه په ګډه ګورو. دا انځورونه له هوا څخه اخیستل شوي دي. دا هرمونه په لرغوني مصر کې جوړ شوي دي. د زرګونو کلونو په تېرېدو سره د دې هرمونو د جوړولو جوړښت یا طرز لا تر اوسه هم د یو راز په توګه پاتې شوی دی. دا هرمونه ګرځندو اجازه لري او ویل کېږي چې هر کال په میلیونونو خلک ورته ورځي. دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه. د لا ډیرو تازه او کره خبرونو لپاره د آمو ټلویزیون ویب پاڼې آمو.tv ته ورشئ. شپه مو بخیر.